د سپوږمۍ تر کلي. یولسمې برخې ته په خیر راغلاست. ټکسي له ګدامه ښایسته ټوټه لرې پاته سو. تر هغه ځایه په پښو ورغلم. د ګدام د دروازې زنګ مې وواهه. لږ څه وروسته څوکیدار دروازه راته پرانیستله. پر ځای د دې چې ترې پوښتنه وکړم هغه راته وویل منیجر صاحب خو نسته. د څوکیدار په دې خبره شکمن سوم. په زړه کې مې راوګرځېدل چې هغه البته هم دلته دی، ځکه یې مخکې تر مخکې داسې خبره وکړه. دا وخت بل څوکیدار هم مخامخ راته ودرېد. په څېره کې تر هغه بل پوخ و، ټوپک یې په غاړه، ډېر په ځیر ځیر یې راته کتل. ما نه غوښتل چې له ده سره په خبرو بوخت سم. هغه بل ته مې مخ ور واړاوه. ومې ویل سمه ده، خو چې کله راغی ورته وایه چې خان راغلی و، پیسې یې راوړی وې، خو څه نه وې. زه ترې روان سوم. څوکیدار تر شا غږ راپسې وکړ ښاغلیه ته صبر وکړه، زه بېرته راځم. دروازه یې هغسې د بل څوکیدار په ډاډ پرانیسته پرېښوده او په منډه دننه لاړ. نور نو ما هم ځنډ ونه کړ. ټوپک والا څوکیدار چې خوله په خوله راسره ولاړ و، یو ناڅاپه مې پر مخ یو کلک سکور پورې کړ. بیا مې په سترګو وواهه، تر هغوی چې ځان خوځاوه. تر وریښتانو مې ټینګ ونیوی او ښه په زوره مې 2-3 ځله د هغه سر له دیوال سره وجنګاوه او هماغسې بې حاله نسکوره پرېوت. ما د دې لپاره بیړه وکړه چې که رښتیا هم تور منیجر په ګدام کې وي نو باید څوکیدار تر هغه ور ونه رسېږي. په منډه دننه ورننوتم. کتل مې چې رښتیا هم هغه د تور منیجر له دفتر څخه بیرته په راوتو کې و. ما نو داسې ګمان وکړ چې البته هغه سره یې لیدلی دي. د دیوال خواته ودرېدم او کتل مې چې څه کېږي، خو له دفتره هېڅوک راونوتل او څوکیدار هم پر بله روان سو. زړه نازړه مې پرې غږ وکړ ای وروره خبره واوره. څوکیدار چې زه دننه ولیدم بیرته په منډه تر ما پورې ځان راورساوه. هغه ډېر پڼډ سړی و. پوهېدم چې مړوند ته مې نه راځي، که نه کله مې دومره ورته کتل. یو بنډل پیسې مې چې مخکې تر مخکې په لاس کې ورته نیولې وې هغه مې ورکړې. وروسته مې ګنډې ته لاس کړ. ورته ومې ویل ها دا نورې پیسې هم در واخله، ته یې ورکړه، زه ځم چې کار لرم. زه خو پوهېدم چې ډېری پاکستاني په پرتګونو کې هم جیب جوړوي، ځکه مې داسې ورته وویل. خو کله چې په تومانچه سترګې ولګېدې خوله یې وازه پاته سوه او هغه پیسې یې هم له لاسه بیرته وغورځېدې. څوکیدار که هر څومره پڼډ و خو اوس یې زما د تومانچې له بیرې هېڅ نه سوی کولی. بې ځنډه مې غږ پرې وکړ خوله ونه خوځوې او هر په ځمکه پرېوځه. نو دوهم ځل ته اړتیا هم نه سوه. هغه هماغسې په پټه خوله پرېوت. همدا چې سر یې ځمکې ته ورنږدې کړ بې درېغه مې یوه لغته ورسره کړله. بیا مې وواهه، ورپسې مې بیا وواهه او پرې مې نه شو چې له ځایه راپورته سي. هلته یوه ډبله اوږده اوسپنه پرته وه، په هغې مې د سر په کاسه وواهه چې هماغه ګزار و او بس. څوکیدار نور شخ پخ وغځېد. د تور منیجر دفتر تش تور و. له هغه ځایه بیرته راووتم. مخامخ کونج کې د یوې خونې څراغ بلېده. کړکۍ ته شنې بخوندې پردې ځړندې وې. منځ یې نه راته څرګندېده، خو ګومان مې وکړ چې هرومرو به څوک پکښې کې وي. ورو ورو دیوال خواته ور روان سوم. هلته د جنراتور په خوا کې 2 بیلره تیل ایښېول. زړه مې غوښتل چې راځه دا ټول ګدام ته ور واچوم، هسې هم د قاچاقبرانو لوی مرکز دی. خو اوس یې وخت نه و او ترې تېر سوم. خونې ته رسېدلی لا نه وم چې په هغې پردې کې مې د یوې ښځې سیوری د درېدو په حال کې ولید. 2 زړی سوم چې دا ښځه بیا دلته له کومه سوه، دا لکه چې د تور منیجر شهزاده که څنګه. خو ډېر چېرته مې وخت ورنه کړ. د کړکۍ تر شا مې غوږ ونیو. یو نارینه غږ زما تر غوږه سو چې ویل یې 1.5 ساعت وروسته درځم، زما امانت باید ټول راته وسپارې. نه همدا نن شپه نه یاره، نور به پاکستان ته نه راځم. زه هغه نورې معاملې دې وي اوس. هو وروره زه ډېره بیړه لرم. هو بلکل دا دی زه درغلم. لږ ځنډ چوپتیا خوره سوه. وروسته بیا هماغه غږ چې د تور منیجر و راوچت سو. اشفاقه څه کوې؟ څه فیل خو نه دی یاره؟ خو ښه شاباس، خو خیال کوه ګورې څوک مو ونه ویني. ښه دروند سړک شاته په هغه ونو کې. سمه ده ژر راځئ چې هغه بل حرامي به خامخا اوس هوټل ته راغلی وي. ما ته خو نوره حوصله راپاته نه سوه. دروازه مې د تومانچې په میل ور وټکوله. تور منیجر غږ وکړ څوک؟ په ځواب کې مې بیا دروازه ور وټکوله. دا ځل د دروازې کړپا سوه. ځان مې ورته چمتو کړ. مخامخ ورته ودرېدم. همدا چې دروازه په خلاصېدو سوه ښه په زوره مې په اوږه ووهله. ورننوتم. تور منیجر شا په تخته د خونې منځ ته ولوېد.
دننه د ناس په لیدو چې نیمه بړبنده د کټ په خوا کې ولاړه وه بیخي حیران سوم. دا وخت تور منیجر دیوال ته ودرېد. دواړه سترګې زما تومانچې ته نیولې وې خو هېڅ یې له وسه نه کېدل. پکې خو به یې هم ویلي وي چې دا د بلا بچی ګوره په هېڅ ډول نه مري. ترې ومې پوښتل زما ملګری دې څه کړ؟ هغه هېڅ ځواب رانه کړ. بیا مې په لوړ غږ ورته وویل حرامې تا ته وایم زما ملګری دې څه کړ؟ دا ځل یې شونډې وخوځېدې خو زه ورباندې ونه پوهېدم. د هغه خوله د پاڼه څخه ډکه به. اول مې هغه له خولې څخه ترې راوویستل. وروسته مې بیا په لوړ غږ ورته وویل ووایه څه اوس زما ملګری بل ځل بیا پوښتنه نه کوم بیا څه پوهېږې او دا تومانچه په کراره یې وویل ما ته نه دي څرګند. نور مې ځڼ ونه ویست. پر ماشه مې ګوته کښېکاږله چې له همدې سره زه هم وارخطا سوم. زما تومانچه بنده سوه. دا وخت ناس په زوره چیغه کړه کالیا مه یې پرېږده. اوس نو چې کالیا هم تور منیجر بخود ما په ټوله کیسه باندې سر خلاص سو او د انتقام اور مې په زړه کې لا ورته راوټوکېد. تور منیجر دا فکر وکړ چې راځه اوس ورباندې بر سوم. ښه په زړورتیا یې پر ما رامنډه کړه خو ما هم سم د لاسه مړوند ورکړ او نور مې پرې نه شود چې پښه یې پر ځمکه ولګېږي. داسې ټینګ مې پر ځمکه وویشت چې مه کوه پوښتنه. ناز هڅه کوله چې وتښتي خو هغه مې هم له وریښتانو راونیوله او دومره مې وډبوله چې تور منیجر یې هم حالت بدتر سو. تور منیجر بل ډول خوله نه چوله کوله. آخر یې د وهلو له زوره اقرار وکړ چې سردار یې د روڼ سړک شاته په ونو کې وژلی دی. خو زه بیخي بې صبره کړم. دا چې هغوی دواړه مې شا پر شا پر یو بل تړلي ول. د دواړو لاسونه او پښې مې په داسې ډول ورمات کړل چې له هر ګزار سره به ما څخه هم چیغه وتله. سم لیونتوب مې وکاوه. له خونې راووتم. ما خو یوازې د بیلرونو تیل لیدلي ول چې هغه هم زما په ګمان ډیزل ول. غوښتل مې هماغه پرې وشیندم او ور واچوم. کاته مې چې هلته ګوښه 3 بوشکې نورې هم ایښې وې. هغه د پټرولو څخه ډکې وې. نور مې هېڅ چرت پکښې ونه واهه. یوه مې راواخیسته. لومړی مې په ناز او تور منیجر وشیندل. وروسته مې خونه پرې ولړله او هغسې مې په ځمکه تویول. ترې راووتم. د دواړو بیلرونو خولې مې هم پرانیستلې او پر ځمکه مې څملول. څه به یې اوږدوم. ټول ګدام کې مې هغه 3 وړه بوشکې پټرول وشیندل خو پرته د څوکیدار له خونې څخه چې هغوی دواړه څوکیداران لا ژوندي ول. د هغو په وژلو مې زړه نه کېده. هغوی دواړه مې د همدوی خپلې خونې ته راوړل. هغسې لکه تور منیجر او ناستې مې تړلي ول. له دوی څخه مې هم ځان بېغمه کړ. یو څوکیدار لږ په حال راغلی و. یوه چیغه یې کوله. د هغه خوله مې په دسمال کلکه ور وتړله. وروسته کرار همدلته کښېناستم. اورلګید مې په لاس کې و. په تمه وم چې هغه نور انډیوالان خو یې هم راغوښتي دي. شاید په همدغو څو دقیقو کې راورسېږي. بیا به نو د ټولو چاره په ګډه ور وکړم. پوره 15 دقیقې کښېناستم. هغوی رانغلل. ځمکې هم نور هېڅ ځای نه راکاوه. کله به مې دروازې ته سر ورښکاره کوه او کله په خونه کې کښته او پورته ګرځېدم. 15 دقیقې نورې هم واوښتې چې بهر د موټر ارن سو. دوهم ځل ارن سره وربوتم. ما په خپله دروازه ورته پرانیسته. دروازه خو مې لومړی لیدلې وه چې د بلبرینګ په وسیله دیوال یوې خواته راکشېدله. ما د دروازې شاته ځان ونیو. زه یې هېڅ ونه لیدم او هغوی څه خبر ول چې زه دلته راغلی یم. موټر دننه د ګدام منځ ته تېر سو. نور نو ما هم صبر ونه کړ. دروازه مې هماغسې پرانیسته پرېښوده. همدا چې هغوی د موټر دروازې پرانیستې ما ټول اورلګید ته ور واچاوه او بې ځنډه مې د پټرول ککړ ځای ته ور وغورځاوه. نو په منډه له ګدامه راووتم. ډېر په منډه چې له یوې سرې لمبې سره یو غږ راپورته سو. زه یې په کوڅه کې وویرولم. داسې اور ما تر اوسه نه و لیدلی. یوازې مې په فلمونو کې لیدلی و. خدای خبر که هغه دواړه څوکیداران هم ژوندي پاته سوي وي. د ویرې منډه به. هغه د چا خبره. د سترګو په رپ کې مې ټکسي ته ځان ورساوه او پکښې وختم. د خدای فضل و چې ټکسیوان خوب وړی و. که نه وختې به د اور له ویرې هغه هم تښتېدلی و. هغه لا خوبولې سترګې موږلې چې ما غږ پرې وکړ استاده ځان باسه. ټکسیوان تر شا د اور لمبو ته وکتل. وارخطا یې موټر چالان کړ او روان سو. په عمومي سړک تر یوه ځایه لاړو. وروسته یې ټکسي یوې خواته ګوښه کړ. ویې ویل د تیلو بوی در څخه ځي. هغه اور لکه چې تا اچولی. زه یې په څنګ کې ورسره ناست وم. پوه سوم چې سړی راباندې غل سوی. ورته ومې ویل درځه استاده زما له اور سره څه کار. زه کار لرم. خو چې هر څه مې ورته ویل هغه هماغسې په خپل خره سپور وم. البته راڅخه وبېرېد ځکه خو په یوه سره ته لګیا و. کښته ځه که نه نو پولیسو ته دې په لاس ورکوم.
رښتیا هم د پولیسو ډیر بد حال و. له هرې خوا څخه امرجنسي بیړني ارنونه راپورته کېدل. پر دغه سړک هم د پولیسو موټرونو بد حال جوړ کړی و. فکر مې وکړ چې که چیرې همداسې ترې کښته کېږم چې سمدستي به مې پولیسو ته په لاس ورکوي. راځه لومړی باید د همده کار ور وکړم. یو ناڅاپه مې تر ستوني ونیو او په بل لاس مې د سوکانو باران پرې پیل کړ. داسې نه چې د هغه پر مخ ما وینې راوبهولې. هغه هم لکه روی داسې و. زما د مخ او غاړې پوټکي یې په خپلو ښکارو واړول، خو هغه مې هم داسې کړ چې نه د پېژندو و او نه هم د خوځېدو. ښه مې وپړساوه. اوس نو په بېغمه زړه له ټکسي څخه کښته سوم او کرار کرار د سړک پر غاړه روان سوم. زه د سردار خوارکي په غم کې ورک وم. په زړه کې مې همدا دعاګانې کولې چې خدایه پاکه کاشکې چې هغه ژوندی وي. ته د تور منیژر خبرې دروغ کړې، ته یې ژوندی به لرې. خو زما دعاګانې ډېرې ناوختې وې. شاید ملایکو د امین پر ځای زما په دعاګانو خندلې وای. ښایسته ډېر مزل مې وکړ. یو بل لوی سړک ته ووتم. اوس هم د اطفایې اوازونه په ښار کې خورېدل. اور دومره زور اخیستی و چې اسمان مخ یې بیخي په لوګیو پناه کړی و. زه په دې چورت کې وم چې اوس په کومه ولاړ سم. کاش چې روین سړک مې لیدلی وای، ولا چې پلي خو ورغلی وای. همدلته د سړک پر غاړه ولاړ وم. یوه رکشا راته ودرېده. رکشاوان ته البته لیونی ښکاره سوم ځکه زما ګریوان څیري او حالت مې بد و. هغه بېرته مخ راڅخه واړوی او روان سو. دا وخت سمدستي یو ټکسي ورپسې ودرېد. ټکسیوان هم چې راته وکتل ځان سره په پښتو وویل، وا دا خو لیونی دی. بې ځنډه مې ورغبرګه کړه، لیوني پسې مه ګرځه، پیسې درکوم. سړي زما له دې خبرې سره سترګې راکښېښې کړلې. په دې حیران سو چې روغ سړي ته یې لیونی ویلی دی. اوس نه له شرمه تللی سي او نه هم راته ویلی سي چې موټر ته راوخېږه. ما ورزیاته کړه، روینډ سړک ته ځم. هغه مسکی سو ویل، راځه کښېنه. ټکسیوان په لاره ډېر خوږ کېده. داسې برېښېده چې پښتونولۍ پاللو ته ژمن و. خو زه چې د سردار په اندېښنه کې وم، د ده یوه خبره مې هم نه ده اورېدلې او نه مې هم ورپام و. بیخي ډېر مزل مو وکړ. له ښاره ووتو. ټکسیوان غږ وکړ، وروره دا روین سړک دی. ما چې یوې خوا او بلې خوا ته وکتل، یوازې کورونه ښکارېدل. ورته ومې ویل، کومه دي؟ دلته خو ونې نسته. هغه بیا په حیرانۍ راته وویل، د څه شي ونې؟ نه یم خبر، خو وایي چې د همدغه سړک پر غاړه ګڼې ونې ولاړې دي. ټکسیوان سر وخوځاوه. ښه هغه ځای خو مخکې دی. په زغرده مې ورته وویل، زه همالته مې کښته کړه. رښتیا هم تر هغه ځایه ډېره لاره به، لرې څراغونه بلېدل، خو هلته نږدې کومه ودانۍ نه تر سترګو کېده. خدای خبر چې ټکسیران د پښتونولۍ په خاطر راسره راغی او که هسې خدای پاک را باندې مهربانه کړ. که نو دومره وخت کې خو هیچا له چا سره مرسته نه کوله. ټکسیوان ته مې 1 زرګون ورکړ. هغه هم نرغونې په جیب کې واچوه. نه یې ویل چې لږ دی او نه یې هم ویل چې ډېر. یوې خوا او بلې خوا ته مې سترګې واړولې. وروسته یې وپوښتل، ته خو لیونی هم نه یې، دلته نو دا وخت څه کوې؟ په ځواب کې مې ورغبرګه کړه، دا پڅاپ اریاړه نه لري، ته کولی سې چې ولاړ سې. هغه خپل سر په یوه خوا کوږ کړ او هغسې یې ټکسي پونډ کړ. لاړ په 1 دقیقه کې پناه سو. دوستانو، تور منیژر ناول 11مه برخه همدلته پای ته رسیږي. د سپوږمۍ تر کلي